سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. سبا به په پاکستان کې د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو یوه ناسته ترسره شي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وایي اسلام آباد د افغانستان جګړې د پای لپاره له سوله ییز بهیره ملاتړ کوي او په همدې موخه اسلام آباد سبا ورځ د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي چارواکو او طالب مشرانو کوربه دی. له دې سره سم افغان حکومت وایي پاکستان باید د افغانستان د سولې په بهیر کې داسې همکاري وکړي چې مثبتې پایلې ولري. ولسمشر غني له چین هیواده وغوښتل چې د سولې د سیمه ییزې اجماع په لا پیاوړتیا کې همکاري وکړي. ښاغلي غني تېره ورځ د چین له بهرنیو چارو وزیر وانګ ای سره په کتنه کې وویل افغان حکومت د سولې تړون او د هغه د تطبیق په برخه کې د چین هر اړخیزه همکاري غواړي څو د تلپاتې سولې او ثبات د بنسټیز کولو لپاره د چین د پراختیایي پروژو تطبیق سره کاري زمینې او د ژوند اسانتیاوې زیاتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر هم په ډاډ کړه بیجینګ د سولې ترهګرۍ ضد مبارزې بنسټیزو چارو سوداګرۍ او پراختیا برخو کې له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته ژمن دی. نوموړي همداراز ویل پاکستان په طالبانو خپل اغیز لري او له دوی به وغواړي چې له دغه اغیز څخه په ګټنې په افغانستان کې د جنګ د پای ته رسولو لپاره عملي ګام اوچت کړي. له دې سره سم ولسمشر غني تېره ورځ په ولسمشري ماڼۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. ښاغلي غني په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په برخه کې د همکارۍ پر هوکړې چې تېره ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو له لوري لاسلیک شو خبرې وکړې. د ولسمشرۍ ماڼۍ د خبرپاڼې له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لا زیاتې باوري فضا د رامنځته کولو په برخه کې وویل باثباته افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. له شپږو ورځو راهیسې د بدخشان تخار لویه لاره د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د ولسي جرګې د یو معترض نوماند یو شمېر پلویانو له دې امله چې د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په نوملړ کې نوم نشته لاریون کړی او یا د لارې د ټرافیک پر مخ تړلې ده. د دې ولایت اوسیدونکي او سوداګرو د دوی پر دې کړنې نیوکه کوي او هغه د خلکو د ژوند او په دې ولایت کې سوداګریز بهیر ته زیان بولي. 4 کسان په کندوز کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور ونیول شول. 2 کسان د یوې مېرمنې د قتل او 2 نورې د 15 لیتره الکولي مشروباتو د لیږد په تور د کندوز ښار له 4مې امنیتي حوزې او کندوز تخار له لویې لارې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقي نورستانی وایي د نیول شویو کسانو دوسیې به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. 2 تن قاچاقبران مواد مخدره که 35 لیتر مشروبات از ولایت کندوز و ولایت تخار انتقال میدادند توسط پلیس قهرمان ولایت کندوز اینا دستگیر گردیدند. همچنان 2 نفر قاتلین مفرور هم توسط پلیس گرفتار. بعد از یک سلسله تحقیقات ابتدایی پروندهشان به ارگانهای عدلیه و قضایی سپرده خواهد شد. او افغان معلول لامبو وهونکی عباس کریمي د امریکا د لامبو وهنې په 50 مترې سیالیو کې اتلولي وګټله. د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدي وایي ښاغلي کریمي په دې سیالیو کې چې د امریکا په اریزونا ایالت کې جوړ شوي د افغان پناه غوښتونکو له ډلې ګډون کړی او په ښې لامبو وهنې سره یې د سرو زرو مډال خپل کړی دی. د نوموړي په وینا عباس کریمي به د نن ورځې په اوږدو کې د لامبو وهنې په 100 مترې سیالیو کې هم ګډون وکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.